ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون ځانونه نړۍ ته وشرمول. تیرو ورځو کې ویل چې د شکایتونو پروسه نهایي شوې ده، خو بیا یې اعلان نه کړل. نن یې درېیمه ورځ ده. هیوادوالو څه کم 4 میاشتې وشوې چې انتخابات شوي دي، خو د نتایجو تر اوسه معلومات نشته. په خدای چې ویې شرمولو د بېغیرتو سیاسیونو او دغه غلو کمیشنرانو هیواد یې بحران طرف ته روان کړی ده. د انعات یې بین کړي دي، خلک د بیکارۍ له لاسه ژاړي او د افغانستان سخت ژمي له خلکو هر څه ویر کړي دي. ملګرو خبرې ډېرې دي، راځئ چې شکایتونو کمیسیون تازه څه پریکړه کړې ده ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نن به د ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپله وروستۍ پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د پریکړو له اعلان څخه 3 ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره نه ده شریکه کړې. د یاد کمیسیون ویاندې زرمینی حقجو وایي ښایي د ورځې تر پایه د شکایتونو خپلواک کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. حقجو زیاتوي دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د مقدماتي پریکړې لیږلې او ژر به یې پاتې ټول مکتوبونه او اړوندو مواد په ټولیز ډول د ورځې تر پایه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون ډیری پریکړې د هغه 300,000 جنجالي رایو په اړه وي چې د میزان په شپږمه کارول شوې وي. په اساس له 110,000 تر 630 مشکوکو رایو څخه 10% او له 102,000 تر 12 رایو څخه چې له ټاکلې نیټې مخکې او وروسته کارول شوي 15 سلنه ځانګړی تفتیش ته ځي. د کمیسیون د پریکړې له مخې که د ځانګړي تفتیش په لړ کې 15 له مخې رایې باوري وګڼل شي، ټولې 102,000 او 12 رایې به معتبرې وشمیرل شي. د شکایتونو کمیسیون وایي هغه معیارونه چې د دې رایو د باوري کېدو لپاره ځانګړي شوي، د بایومټریک معلوماتو شتون، د رایو د ثبت کتاب او د محل د رایو ورکونې په پاڼو کې ثبت دي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا د دواړو کمیسیونونو ترمنځ روان حالت د اندېښنې وړ بولي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مني چې د دواړو کمیسیونونو کارونه به ځینو برخو کې شاته پاتې دي. د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنې د روان لمریز کال د میزان په 8مه نیټه ترسره شوي دي، خو تر اوسه چې د ټاکنو څخه نږدې 5 میاشتې تیریږي لا یې هم پایلې نه دي معلومې شوي. ولسي خلک هم د ټاکنو له کمیسیون نه د وروستیو پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.